دوستانو یو ډیر افسوسناک خبر در سره شي کوم چې په دیر تیمرګر کې دغه واقعیا مخې ته راغلی ده چې یو خاوند خپله ناوې ښځه په معمولي تکرار قتل کړې یعنی وژلې ده. دغه ښځې داسې څه ګناه کړې وه چې د دې ظالم قتل کړه. نو دغه ټول حقیقت در سره شریکوم، نو موږ سره تر اخره پاتې شي چې د ټول معلوماتونه خبر شي. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرور رسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په دیر تیمرګره کې را مخې ته شوې ده چې یو ظالم خاوند راپاڅېد او خپله ناوې ښځه یې په بېدردۍ سره قتل کړه. نو دوستانو د ښځې ګناه څه وه، مور یې ټول حقیقت ښکاره کړی دی. مور یې وایي چې دغه واقعه داسې شوې ده چې لور مې د خپل د ورور د واده دپاره راغلې وه چې 4-5 ورځې مخکې راغلې وه. بیا ورته خاوند وویل چې زما سره کور ته لاړه شه، خو لور مې ورته انکار وکړو او هغه سره نه تله او دا یې ورته وویل چې د ورور واده مې کله وشي بیا به لاړ شم. او خاوند یې دا خبره نه منله، ویل یې چې ما سره لاړه شه. نو په دغې خبرې د هغه خاوند ډېر زیات غوسه و چې کله یې کور ته د ځان سره بوتلله نو هلته یې بیا ووژله او په خپله کمره کې یې مړه پرته وه. او بیا یې دا وه زما په کشري زوی باندې کړې ده. مور یې وایي چې زما سره ډېر زیاتې ظلم وشو چې اول مې لور راته قتل کړه او بیا یې زما کشر زوی په پولیسو ونیولو. د جینۍ ورور په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې زما ورور بې ګناه دی او موږ ته د انصاف میلو شي ځکه چې زما خور هم قتل شوه او اوس مې ورور هم پولیسو ګرفتاره کړی دی. او ګاونډیانو هم دغه خبره کوي چې دا یو ښه کورنۍ ده او دوی سره ډېر ظلم او زیاتې شوی دی او دوی له دې انصاف میلو شي او د دې ظالم دې زر تر زره ګرفتاري وشي او قانون دې ورته سخته نه سخته سزا ورکړي. دوستانو دا د نن ورځ یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ ټول معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرور رسي. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي الله په امان.